تاسو شکریا ادا کوم تاسو ته دا اپیل دی چې وګورئ د اوس نه مه ګورئ کار ته مه ګورئ چې چا کار کړی دی دې ته مه ګورئ چې چا ورتي کړی ده ځکه چې کار او ورته دا چې پاکستان جوړ شوی دی نو کېږي او کېږي کردار ته وګورئ اخلاقو ته وګورئ کردار ته وګورئ چې دا سړی شریف دی دا سړی با اخلاق دی دا با کردار دی دا کورنۍ با کردار ده با اخلاق ده دي داسې صدوقات دړکات ظلم زیاتې ناروا نه دي کړی چې کم خلک اوس په دې موجوده حالاتو کې کینډیډیټ دي دا ټول زموږ سر ګلونه دي هېڅوک پکې پردی نشته نه د چا بد ویلی شي ټول بخي خو تاسو له دا د سوچ مکال الله تعالی درکړی دا طاقت الله تعالی د اور درکړی دی د دې بدن الله تعالی تپوس کوي هر بالغ عاقل چې د 18 سال عمر دی دا اور جوړ شوی دی شناختی کارت جوړ شوی دی ا دې سوچ وکړي چې دا اور کم خواجو که دا اور نن داسې یو ځای ته واجو چې سبا له په دغه پلارم تکلیف کی دا کام په تکلیف کی اپی په تکلیف کی نو کوشش وکړي چې شریف خلکو را داسې خلکو لا چې هغه سزیاتې ظلم ناروا یا داسې صدا اغلم دغلم یا د خوراک شوقیان ني هغه سره تعاون وکړي د ماته او تفاست چې تاسو خو سوچ او فکر باندې کوم د خپل وړي سره والسلام زمونږه کده کردار په حواله باندې د چا خبرو کو نو دا خبره نه ده ځکه چې دا ټول زمونږ د کلی او د دې ځای خلک ته او دی یو بل ټول پیژني بلکې زه خو د دې میټینګونو د دې جلسو د دې کنونسنګ خلاف یم ځکه چې دا د کلی ته د خپل خلک ټول معلوم دي چې څوک ولاړ دي کې د بهر سړی نشته یو سړی که د بهر نه راځي د بهر کلی نه ودرېږي نو د هغه معلومات پکار دي هغه په خپل ځان له کنونسنګ هم کوي نور دغه هم کوي په دې کې هر یو کس ته د دې کلی هر کس ته هر سړی معلوم دی چې د څه کردار دی که چېرې دا کینډیډیټ بل کینډیډیټ هر څوک چې کم خلک چې منفي سوچ لري یا په داسې مقاصدو باندې دلته کې ولاړي نو هغه خلکو ته خو زما په خیال هغې اډو ورلاغي له توجه نه دي ورکول پکار که کم خلک تاسو له داسې معلومیږي کم ممبر تاسو له داسې معلومیږي چې د هغه یو جذبه د نیکه نه راواخلې تر ترونو پورې تر ماماګانو تر پلارانو پورې څومره تاریخ چې تاسو وګورئ که چېرې د یو سړي دا د خیر ښېګړې یو دغه د مخکې نه یو سوچ وي نو زما په خیال هغه سړی سپورټ کول ښه دي ځکه چې زه به فرض که زما اړو څه کردار نشته د دې کلي په دې ماحول کې یا په دې دغه کې هیڅ کردار زما نشته خو دا به کم از کم یو سړی وایي چې یاره داسې یو سړی دی چې هغه داسې کله کله داسې څه کوشش کوي چې د دې کلي څه د خیر ښېګړې د دې څه مسلې یا څه نور څه خبرې چې هغه داسې وشي حل شي خو که کم خلکو د مخکې نه دا کوشش اډو کړی نه دی د خیر ښېګړې هغه جذبه هغې کې نشته دی د پخوا نه تر اوسه پورې نو هغه خلک خو ډسکریج کول پکار دي هغې له خو به هر حال زه بیا هم دا وایم چې زه دا هم دومره صفت نه کوم چې زمونږ دا کینډیډیټ چې کوم دلته موږ سره ناست دی چې د نظام ډېر ښه سړی دی دا تاسو په خپله پیژنئ او چې څنګه تاسو ته مناسب ښکاري نو هغسې وکړئ یو داسې قیادت دې کلي ته ورکړئ چې هغې باندې سبا شرمېږو نه او د دلته کې د خلکو مسایل هم حل کېږي تېر هم تاسو لیدلي دي چې کوم کینډیډیټس راغلي وو کوم خلک پاس شوي دی د هغې کردار هم چا نه پټ نه دی ټولو له ښه پته ده نو بس زما خدای یو څو خبرې وې ستاسو ډېره زیاته شکریه خو صرف دا سوچ وکړئ ځان سره چې کم کینډیډیټ تاسو له مناسب ښکارېږي هغه له ووټ ورکړئ زه د سفارش نه کوم چې کم تاسو له مناسب ښکارېږي هغه له ووټ ورکړئ لپاره چې کوم ملګری دی هغه راغواړو شهاب احمد نوم یې دی هغه له خواست دی چې راشي او تاسو ته خپلو خیالاتو اظهار وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږو درنو قدرمنو مشرانو او کشرانو او همزولو السلام علیکم د سلام نه پس د دې خپلو ملګرو د جان محمد د آن او د دې ټولو ملګرو د دې حجرې شکریا ادا کوم چې تاسو د دې دومره غټې غونډې انعقاد وکړو او د دې هر څه نه پس بیا ستاسو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو ماله د خپل قیمتي وخت راکړو او زما دې خبرو ته تاسو غوږ کېښود دا موقع د بلدیاتي الیکشن ده او ډېر خلک ولاړ دی ګڼ دی تقریبا د هر کور نه که سړی سوچو کې نو یو کس ولاړ دی او یو پکې هم داسې څه کینډیډیټ نشته چې موږ وایو چې دا بد سړی دی ټول ښه دي ځکه دا خو د کورونو د خپلو چمونو د غونډو
په خوخه سره پکې وسړی خوخ کړی دی نو غیر مخکې کړی دی اوس کې وسړی چې په خپل باندې وایي چې ما مشوره در غړې ما په خپل باندې ودرېږي دغه شان نو هغه بیا ظالم دی زیاتې کوي د خپل خلکو سره ځکه ډېر کسان پکې ما داسې ولیدل چې هغې وایي زه خو ولاړ یم خو ځینې پلان کې پاټۍ له د املا ماتوم نو ما پکې وسړي سره خبر راغله به یې لکه ته خو املا ماتې خو تا په دې شاته دوه څلور سپینګیري دي هغې خو نه دي پوه چې ته پیل کېږي ته خو مقصد هسې دی خو هغې خو ستا د پیل کېدو نه نه دي خبر چې ته خو پیل کېدو باندې ښه راځئ چې زه پیل کېږم او چا له به املا ماتوم خو د خدای بنده تا په دې شاته سپینګیري دي هغه څلور پنځه سپینګیري هم ځان سره پیل کې نو کم از کم داسې کینډیډیټ باندې دوکې مه خورې کم چې چا املاګانې ماتې چا سره خپل بغضونه حسدونه دي نو په هغې باندې مه دوکه کېږي ځکه چې هغه راوتې څه دوکې لري که نه او څه فراډ لري چې ته خپلو پاټو کې د څه حاصلېدو دپاره هغه ته موقع نه دی میلو شوي هغه موقع ګټل غواړي چې زه به سبا د خپلو پاټو ته او د خپلو تنظیمونو ته د خپلو مشرانو ته د خپل ووټ خیمه چې تا خو زه نه ودرولم خو ما دا 200 ووټ را پیدا کړی دی وګوره که ته را سره وې نو زه به ډېر زیات مضبوط وم نو بای د کلي او دا چم او دا رور به چې تا خوښ نه کړي نو خدای شته که پارټي دې خوښ کړي دا خوښه چې دا خو ستاسو ده که دا طاقت خو تاسو سره دی کینډیډیټ خو هېڅ شی نه دی بای زه خو دا چغې وم زه خو ورې ولاړ یم په ما هېڅ پرېشر نشته د دې نه مخکې هم دې خبرې وکړې د ما له خبرو دپاره خو پکې دې ګنجایش نه دی پرېښې مشرانو زما خو د هغې باوجود خبرې کول غواړي ځکه چې تاسو را خپل ټایم د ما لپاره رایستی دی نو څه خو ویل غواړي نو دا ډېر کینډیډیټ پکې به په دې چکرو کې ولاړې چې موږ به دا چل کوو دا تېر مې د خپلو کینډیډیټ مقابل کې چې کوم وکتل نو وایي چې مونږ هغه دی کې لار کړی و نو د هغې داسې حال و هغې له ډېر غټ جوازونه کتلي دي دغسې ستاسو دا لارې چې کومه پرېښې ده په دې باندې چې هغې کومې اوس هم لکه هغه سترګو کې چکچي منډي را ځي او دوکې کوي چې نه یاره دا خو داسې کار نه و که نه دا خو مونږ پرې بله طریقه باندې کوله دې کې مونږ ټفټایلې لګولې خو چونکې هغه فنډ اخوا دې خوا لاړه داسې نه درونو دا قصدنه مدن دا لارې پرېښودې شوي دي او زما په خیال که زه د چا نومونه وانخلم نو زما د ودرېدو وجه هم دا وه چې دا کوخیلو په دې لار الله ګواره چې ته په دې لار پوجه باندې ولاړې زما هېڅ مقصد نه نه زما شوق و نه د دې توزګار وم خو قسم دی چې ما د دې نه خبر شوم چې بهی دې کې دا کوخیلو دا لار بنده کړله چې دا به نه کېږي بیا خالد صاحب ذکر خو راغی نوم واغستو دی په خپل اثر رسوخ سره چې کوم دی څه فنډ وغیره راوړلو په هغې باندې بیا چې کوم دی دوی دومره زور واغسته چې هغې ته هم چې کوم دی خفګان او پریشاني جوړوله او دا لارې کې رکاوټونه اچولو خدای شته په دې خبرو سره دغسې شهید اختر دي د مدرسې لار ده دغسې د مولانو د کایسې دي د چم لار ده دا دومره رکاوټونه په دې کې نو داسې به ډېرې خبرې دي که تنقید کوو نو به یې هغه مخه بل خوا نیسي او خبرې خلاصېږي نه خو خبره دا ده چې زه خو دا یو خبره کوم چې تاسو دا فیصله وکړې سره زما څه کسه مونږ ولاړ یو او خو په سوچ سمجھ سره داسې نه سترګې پټول ځکه نه په کار چې ګوره پړنده کړه سړي سور شي بې ځایه به کوز کي او د دې نه مخکې هم دا چل شوی دی او دلته وروره وي هلکه څه ازاد مداد سي خپله نه غره میدان ته کا چې کومې سره تعلق و کومې دې خوړلي دي په کومو دې خلکو له ملاګانې ماتې کړي دي او کورونو ته دې وړي دي هغه نه غره میدان ته کوسو چې د مقابلې خو سړی په خوند پوښو سر سړی آزاد شو هر سړی ګوره د اوس نه دوکه در کوي څوک په کټ کې چا بیټ پټ کړی دی چا په ګډه بیزه کې پټ کړی دی چا لاټینس کې اور پټ کړی دی تاسو خیال نه کوئ دې څیزونو ته هر سړی بایي اوس تښتېدلی دی د خپلو ډلو نه او تا ته په یو بل شکل کې رامخې ته شوی دی خو په دغه څیزونو دوکه کېږي ځکه مه چې زه یې پېژنم نو تاسو خو زما نه ډېر مشران یو ډېر څه هم لیدلي دي نو تاسو خو به د هر څه نه خبر یې که نه نو ځان له نوره دوکه ورکول نه دي په کار زما په خیال دا یو ډېره ښه موقع ده زه خو به وایم چې زم ډېر ښه یم ځکه هر سړي ته خپل ځان ډېر ښه ښکاري خو د دې هر څه باوجود هر سړي سره دا اختیار دی او دا شعور لري چې تاسو سره د ما د اته واړه کسان په دې خپل خیال کې مخې ته کېنوئ او د دې په ماضي باندې او د دې په دې حال باندې لږ سوچ وکړئ نظر واچوئ چې آیا د دې دا کردار آیا د دې د کلي سره مینه آیا د دې کلي د خلکو ښېګړه آیا د دې کلي سره مرسته د کومو خلکو وه نو بیا دا دوکې مه خورئ وروڼو او دغه شان په دې کې خپل سړی چاڼ کړې نو که دا ته ښه ښکارم خو مال یې راکړې او که زه مناسب نیم نو ستاسو په خدای قسم چې بل یې ورکړې داسې ووټ نه غواړم ګورې چې تاسو یې مال راکړې او تاسو سبا ذلیله کړم
نقص باکر ته ښکاري په خلوص سره او په ښه نیت سره رامخکې شوي یو او ستاسو مرسته درکار ده چې تاسو را سره مرسته وکړئ. ها ګورې که داسې ملګري زما نږدې یو که زما نه لرې پرې ډله کې او هغه زما نه داسې ایکسپیکټ کوي چې بهیږه نه موږ ته بیا سپوږمۍ ته لارې خېږي. نه ګورئ جنرل والا ګورې لارې سپوږمۍ ته نشي خېټولی، موږ ګورې سپوږمۍ ته لارې نشو خېټولی. بهي چې د جرنل په لاسو کې د کلي د ناظم په لاسو کې څه اختیارات دي انشاءالله مادي ته ویلي چې دغسې به نه کېږي. په نورو جلسو کې هم دا ذکر کړی دی چې څنګه خلکو مخکې ټولې پیسې وړي دي او په یو یو ګوټ کې منډلې دي، بیا وضاحت نامناسبه غونته کېږي. او بله خبر شوم یا یو پکې وی چې یاره تاسو خانجي کېدل نه غواړئ چې تاسو ته هم څوک خانجي ووایي. نو مې یاره دا خو باغچه ډېره دلته کې خو نه څوک خانجي شته او نه څوک خانجي مني، دا ډېرې خوا پاته شوې د دې د لاسه وه. دلته خو چې کوم غیرتي پښتون راغلی د دې د لاسه راغلی چې نور خانان یې نه منل. نو دلته خو خانجي نشته، مې دا خو تاسو ډېره غلطه فارموله راونیوله. نو په خانجي باندې کېدو نشته، که په خانجي کېدو باندې نو د دې نه مخکې مونږه د دې حجرې زموږ ستاسو ټولو مشر شمشولي کاکا الله دې وبخي پاس کړی نو هغه خانجي شوی خو نه وو، بهي خو هغه شمشولي کاکا زموږ دپاره زموږ مشر و، زموږ خوږ نه چا خانجي کو نه چا درون کو، بس کې څه وو هغه شانو دغه پاس شوی و، خانشیر پاس شوی و، لیاقت پاس شوی، دنیا مخلوق نور پاس شوی دی. دلته خانجیان شوي دي څوک چې پلان کې خانجي شو ډنګرې خانجي شو. نو دا غلط سوچونه دي خلکو له په مغزو کې دا چې ګنې بهي دا ډېره غټه عهده ده او یو ډېر غټ شعر یې ګرې که دا یې نه ووړه نو ګورې تاسو بیا غلامان پاتې شي. نو دلته خو مې څوک غلام نشته، روز څوک غلام خانان دي ټولو. د باغچې ډېری هر سړی خان دی، د باغچې ډېری هر سړی آزاد دی، خود مختاره دی. دلته هېڅ څوک د چا غلام نه دی او د چا خاني نه مني. هر سړی که تاسو نه منئ، تاسو هر سړی د خپل تاریخ نه خبر یې، هر سړی د خپل تاریخ نه خبر یې چې تاسو د دې خانو او د دې مشروطو د لاسه هغه خلک پرېښي دي او دلته هم دا پردی وطن آباد کړی دی. دا خو له 200 کالو آباد کړی دی. نو داسې څه خبرې نشته چې دلته کې څوک خانجي شي کنې شهاب دی برسر اقتدار راشي او بیا وایي دی خانجي او دا خلک به چې کم دی دلته دغه یو دا به بیا خلک ناوخته پاتې او خلک به وختي پاتې او څوک به دا چل کړي او کار به کوي او کار به نه کوي. نو مې دا خو ډېرې غلطې خبرې داسې د دې خبرو زمونږ د کلي کې او د عوامو ته د دې د وضاحت کولو ضرورت نشته، په دې سړی پوهېږي. نو بهرحال داسې خلک د شرپسند دي او څو عناصر دي چې هغې دا کارونه کوي چې هغه بابا یو شعر دی وي سر خطا خو ډېر اوسپنې تېرې کړي چېرې ته به هم دومره شي چې څه به پرېږي. نو به یې په خپله ورې څه کولی نه شي، خو دا کار کوي چې ستا د رانیولو دپاره ورله چل ورځي پنسو منسو پورې نښلي نو څه کولی شي نه. نو دا قسمه ډرامې مامې به خلک ډېرې کوي، خو ځان به پرې دوکه کوی نه. بیا دا غلطي مه کوئ، دا ووټ یو ډېر قیمتي شی دی، دا یو ډېر لوی طاقت دی تاسو سره. او که نور کله پرې 15 کالو کې پته نه لګي نو په دې نن سبا کې ډېره ښه پته لګي چې ډېر لوی طاقت دی. هر سړی زه خو هېڅ شی نه یم، ښکلي ښکلي خلک به ستاسو کوڅو له راځي، ورونه باندې ډبوي، په حجرو کې به هم کښېني، مینتونه به درته کوي، رشته دارۍ به درته ښیي. خو به یې په دې لږو څیزونو ځان مه دوکه کوئ. دا ځل ډېر ځل داسې مونږ دوکه شو، ډېر ځل مونږ دوکه شو او مونږه بیا وروسته 15 کاله جاړو یاره بیا به داسې که خیر یې نه کړو. نو یا سړی بیا خو هغه نه کوي، خو بل خو وکړي که نه، هغه خو بیا ونه کړي نو بل داسې وکړي که نه. نو به یې په دې سوچ وکړئ، ځان ته مخې ته دا کسان کېنوئ او په هغې ښه سوچ وکړئ او چې ښه چې دلته هم په دې جهان هم غاړه خلاصي او په هغه جهان هم ځکه چې دلته کې نتیجه ډېره زر ده، هلته کې لږ پس ده. که غلطه فیصله مو کړه، غلط سړي ته ووټ ورکړو نو الله به در حساب کتاب کوي، خو لږ وخت به پکې لګي ځکه چې سترګې پټې کړو نو بیا پته لګي که نه. او دلته کې خو به زما په خیال په 20 تاریخ دا ته پته ولګي چې ګل مو وخوړله که څه مو وکړله. نو غلطه فیصله مه کوئ. زما تاسو ته درخواست دی چې په ما باندې مو او زما په دې نورو ملګرو کینډیډیټو باندې مو یو ښه نظر واچوئ، ښه سوچ پې وکړئ، ښه فکر وکړئ. ډېرې رزري پکې ډېر خلک ورته قسمه قسم حربې استعمالوي، د خپلولۍ به کوي، د دوستۍ به کوي، د یارۍ به کوي او د نوکرو او د بلا چالبازونې دي خلکو سره. او زموږ دا خلک دومره ساده دی چې دې ته سوچ نه کېږي هغه چاله چې کاغذونه وړی په خپله نوکران دي او که نه دي نوکران. چا سره چې کاغذونه جمع کوو هغې په خپله نوکرۍ شته، غریبانان په خپله بېروزګاره ګرځي او تاسو د هغې کاغذونه به یې نه رسوئ. دا دوکې مو کې نورې مه خورئ او الله دې په مونږ او په تاسو باندې رحم وکړي. د دې کلي د دې ښېګړې دپاره، د دې منډې تړلې دپاره، ستاسو د مرستې دپاره زما پوره انشاءالله کوشش دی، دا مې اراده کړې ده. زه به انشاءالله دا کلي به انشاءالله د دې دا به مخې په بوځو او انشاءالله دې له به ترقي ورکړو. څنګه چې زموږ مشرانو تاسو ته وړاندې دي ته پته ده زمونږ دا دې کلي د یونیورسټۍ کې نن سبا خلک په دې کورسۍ باندې دومره د جګړې مونږ کوو که نه، نو دا خو مونږ ولې چا غلامان وو؟ هر چا ته خو یاد دي که نه، زموږ دا کلی خو غلام وو، مونږ اوس میلا ته تلو راتلو که نه.
اول ته بیا بي عزت کېدو زموږ خپل مشران به هم پاس کړي ولته بي عزت کېدل پس میلا کې ای به ډېر سپک تر وکندریان دي زمونږه نو دا یونین کورسل مونږ په ډېرو حالو ځلو راوړی دی دا ټینکې دا سکولونه دا لارې دا دومره قانوني دا مونږ ډېر په کړاوونو کړي دي په محنتونو هم کړي دي د دې دغه ټرانسفارمر ښکاري که د لالخیلو دغه سره مخامخ ښکاري که د ما په خیال د پیرجلي لار سره مخامخ ښکاري دا سره پنځه ټرانسفارمر خو دلته مونږ لګولي دي خو حکومت دا د اوس تېرۍ پکې نه شي کولی دا خو په تاسو باران دی او په دې کې هم څه ونه کړل دې کلي ته آیا زکات فنډ نه راغلی دې کلي ته آیا نوکرۍ نه وې راغلي دې کلي ته د جهیز پیسې د غریبانو جنکو لپاره نه وې راغلي خو خبر یې تاسو بھائی د ظلم انتها نه خو به مهرباني وکړئ بیا دا درخواست تاسو ته کوو چې بھائی ځان مه دوکه کوئ انشاءالله زما تاسو سره دا وعده ده که زمونږ لاس کې سره راغلي مخکې مونږ بې انصافي نه ده کړې که زمونږ لاس کې سره راغلو د دې چمونو د دې کلي د غړو د مشرانو او د سرکردو خلکو په جمع سره به انشاءالله مونږ هغه فنډونه کینو هم به په هغې په مشورې سره تقسیمو د چا مشروطي به پکې نه وي زه په خپله دومره مشروط نه یم د چا مشروطي هم نشم منلی نو د چا مشروطي به پکې نه وي بھائی د کلي د مشرانو د غونډې په حساب سره به دې خلک مشران کیني مونږ سره او هغې به بیا مونږ له چې څنګه فیصله وکړي چې بھائی دا په دې طریقې سره تقسیمېدی شي مونږ بیا هغه طریقې سره تقسیمو او هغه کلو او هغه چمونو د هغه محلو ته رسي که دغسې نوکرۍ را دي چې کوم اهل کسان دي کوم ضروري دي غیر اهم له به نه ورکو ځکه ضرورتمند ډېر زیات دي بېروزګاري ډېره ده که د غړو چینې او بېروزګارۍ ته ګورو قسم دی خلک یې جګړه ته جوړ کړی دی خو زمونږ د کلي دا خلک ډېر نرمدلي پولایټ خلک دی بھائی دې سیز په مخه نه کوي که نظام کې دا غوغا جوړېږي دا ګورې په بېروزګارۍ او په ګرانۍ جوړېږي چې کله ګراني او بېروزګاري راشي دې مطلب دا چې ته وګڼې چې شوکه به هم کېږي ډاکه به هم کېږي اجرت به هم کېږي هسې نه کېږي چې خلک اسوده حاله وي نو داسې رواني بیا خلک نه کوي رواني هله کېږي چې تا ته بېروزګاري تا غټ تعلیم کوړه اکثر که تا ته خیال کړي غټ تعلیمونه هلکان ته چې روزګار میلو نه شي بیا غریبانان دغه شي ډسټرب شي مینټلي په سمجھ سره ډېرې زیاتې خوارۍ محنتونه کړاوونه تاوانونه یې کړي او هغه خپل ټارګېټ اچیو نه کړي نو بیا والډي هغه غریب پریشان شي نو لہذا ځینې خبرې دي مخې ته خو زه بیا هم تاسو ته دا وایم چې بھائی ښه سوچ وکړئ مه دوکه کېږئ دلته به ګورئ په شلم تاریخ باندې کومه فیصله تاسو وکړئ که صحیح مو کړي الله پاک به بهتر نتیجې راکړي موږ له او که غلطه فیصله مو وکړله او بیا په غلطو لارو لړلو نو زما په خیال چې بیا به پنځو کال ته موږ باندې یو او همداسې افسوس به کوو ګورې دا نن چې کوم کوم هر سړي تقریبا کوي خو ښکاره نه شي ویلی هر سړی افسوس کوي په رشته حال باندې لکه محال چې جوړ دی نو لہذا بھائی په دې باندې ښه غور وکړئ سوچ وکړئ او چې کوم تاسو ته ښه ښکاري که زما نه څوک ښه وي نو هغه مخکې کړئ که زما نه څوک ښه نه وي نو ما د هغې نه مخکې کړئ زه ستاسو نه مرسته غواړم او ډېره شکریه م ادا کوم که زما نه څه غلطۍ شوي ستاسو کشر یم او لومړنی ځل مې دی ستاسو مخکې لوی شوی یم ځان سره مې خبر یې که زما په دې خبرو کې څه ترخه خبره راغلي غلطه خبره راغلي د هغې راته معافي وکړئ بخښنه درنه غواړم الله ستاسو قدر وکړي وسلام